له درد سره مینه ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو له درد سره مینه ناول دوهمې او دردونکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول دوهمه برخه. امید لرم چې دغه دردونکې برخه تر پایه پورې راسره واورئ. لیکواله د سکوت هنداره. زه د خیالونو په نړۍ کې ډوبه شوم چې فرید وي او زه یم، یو باغ یو له یو بل سره خبرې کوو. هغه راته وایي چې مینه در سره لرم. زه هم یوه ژوره ساه اخلم او ورته وایم چې زه هم، چې پلار مې راباندې غږ وکړ. حیات لورې ولې ولاړه یې؟ راځه چې ځو. ما ورته ویل څه دې ویل پلاره؟ پلار مې راته وویل حیات ته ښه یې لورې، ولې داسې بندې خبرې کوې لکه چې نن کار ډېره ستړې کړې یې. ما ورته وویل هغه پلاره هغه زه ښه یم، راځه چې ځو. پلار مې راته وویل لورې څه شوي ها؟ ته ښه یې؟ داسې هم لکه چې په هوش راغلی اوسم. نه پوهېدم ولې، خو د فرید له لیدو وروسته مې ژبه بنده کېده. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. بې اختیاره او بې دلیله خفه وم. پلار مې راته وویل لورې ولې ژاړې ها؟ ښه یې؟ د پلار ګرانې کوم ځای خو به دې نه خوږېږي؟ ما ورته ویل پلاره زه ښه یم، بس لږ ستونی مې درد کوي. پلار مې راته ویل ښه لورې راځه. د کور په لور روان شوو. نه پوهېدم چې لاره څنګه خلاصه شوه. بیخي پوهه نه شوم. ټوله لار مې فرید سترګو ته کېده. خو ولې ها؟ کور ته ورسېدو. ګورم چې ترور مې راغلی ده، د فرهاد مور، او ما هم ورسره ستړي مشي وکړه. ترور مې راته ویل خیر اوسې زما خوږې لورې، راغلې؟ ما ورته ویل هو راغلم، څنګه یې کور کې خیرت و؟ ترور مې راته ویل ښه یم شکر ټول ښه وو، سلامونه یې درته کول. ما ورته ویل وعلیکم سلام. ترور مې وویل وروره نن ورځ دې وعده راکړې وه چې راځم به او حیات لور به زما زوی ته راکوي. پلار مې ورته ویل هو خورې انشاءالله. پلار مې یوه جوړه تسبیح له جیب نه راوویستلې او ترور ته مې ورکړې او ورته ویې ویل ما مې خپله د ګل په شان لور ستا فرهاد ته درکړه. ترور مې ورته وویل ما هم ستا لور خپل زوی ته قبوله کړه. خیر اوسې، آباد اوسې، ژوندی اوسې. او وروره په ما دې دا غټ احسان وکړ. کله مې چې پلار تسبیح له جیبه راویستلې ځان سره مې وویل نه پلاره خیر دی، ته مې مه ورکوه. کاش مې په چیغو ویلی شوی، خو پښتو وه او پښتنې همیشه غلې وي او ما خپله په ځان وکړل. کاش نن پټیو ته نه تلم، کاش یا فرید پرون راغلی وی. اوف خدایا دا څنګه ژوند شو؟ ترور مې ورته ویل زه به لاړه شم کور ته چې زیره یوسم. پلار مې ورته ویل د جمعې په ورځ به سم دسمال درکړو. مشران راواستوه او خپل خپلوان هم راوله در سره. ترور مې ورته ویل نه وروره داسې به نه کوي، دا یو جوړه تسبیح دې راکړې همدا بس دی. پلار مې ورته ویل نه زموږ هم ارمان دی، همدا یوه لور مې ده. ترور مې ډېر وویل چې مه یې راکوه ځکه زموږ له حاله خبره وه. خو پلار مې آخر پرې ومنله چې دسمال به ورکوي. ترور مې لاړه او زه ناسته وم حیرانه مجبوره. نه پوهېدم ولې. د فرید په لیدو داسې شوم. لاړم ګودر ته خوند یې نه و. ټولو راته ویل چې ولې داسې غلې؟ خو ما زر منګی ډک کړ او راغلم کور ته. ګودر هم خوند نه راکوه. په لویه دنیا کې مې زړه تنګ و. د زړه په زور مې کارونه خلاص کړل او لاړم کوټې ته. فرید دروازه زما خور خوسۍ خلاصه کړه او چیغه یې کړه هله مورې لالا جان راغی. مور مې راغله، زه په دواړو مخو ښکل کړم، غېږ کې یې ونیولم. بیا مې پلار راغی، په تندي یې ښکل کړم، خو زه بې دلیله خفه وم. هغه جینۍ مې بار ذهن ته راتله او زه یې خوشحالۍ ته نه پرېښودم. ټولو راسره ستړي مشي وکړه، خو څنګه پوه نه شوم چې چا راسره ستړي مشي کړې او چا نه. همیرا راغله ښکلې شوې وه، خو نه هغه جینۍ په شان چې همیرا ته مې وکتل او بیا مې هغه جینۍ ذهن ته راتله. بیخي بل رقم کېدم. همیرا زما څنګ ته راغله. په خیر راغلې، څنګه یې؟ ما ورته ویل هو راغلم او ښه یم، شکر ته وایه څنګه یې؟ همیرا وویل ښه یم فریده، ستړی به یې. ټوله ستړیا مې د هغې جینۍ سترګو رانه واخیستله. له ځان سره مې وویل چې کاش مې هغه د ژوند ملګری وی. ولې خدایا څه به شوي وی؟ همیرا را باندې غږ وکړ په کومو سوچونو کې یې؟ زه درته خبرې کوم او ته همداسې غلی یې. ما ورته وویل نه هغه لاره ډیره وه، ستړی یم.
د دې په ویلو له حمیرا نه لرې شوم او هغې کوټې ته چې سړي پکې ناستونه نوتلم. نه مې غوښتل چې حمیرا وګورم. مجلس ګرم خو ماته خوند نه راکاوه او هغه د خپلو سترګو والا جنۍ مې ذهن ته راتله. لږ وخت هلته کېناستم، بیا بهر راووتلم. غوښتل مې کوټې ته لاړ شم چې حمیرا را باندې بو وکړل. هېڅ عکس العمل مې ونه ښوده. حمیرا راته وویل ونه ډار شوې؟ څه مې ونه ویل او ترې روان شوم او کوټې ته لاړم. نه پوهېدم ولې، خو په ځمکه کېناستم او په زنګون مې سر کېښوده او ژړا ته مې شروع وکړه. ما کله هم داسې نه و ژړلي، خو نن مې په خپل مجبوریت وژړل، په خپل نصیب مې وژړل چې ولې به مې حمیرا په نوم وها. نن به مې کولی شول هغه خپلو سترګو والا جنۍ سره واده وکړم. هېڅوک هم داسې بد نصیب به نه وو لکه زه. ما په عمر کې هم داسې نه و ژړلي. ښه مې په یاد دي چې ماما مې مړ وو او دا ماما مې ډېر راباندې ګران وو، خو مې نه ژړل. خو په زړه کې خپه وم، ژړل مې نه. ما ته به هر چا ویل چې زړه دې سخت دی، خو نن مې وژړل. آخر ځل لپاره مې چې ژړلې هیر دي رانه. په هر حال په خپل ځای پرېوتم او ډېر ساعت وروسته خوب په خپله غېږ کې ونیولم. حمیرا فرید راغی او نه پوهېدم ولې داسې و. ډېر خپه ښکارېده، داسې و لکه په زوره چې زما سره خبرې کوي. ولې داسې دی؟ څه پرې شوي؟ خبرو خوند نه ورکاوه. بس خدای ما ته راکړه، اوس مې باید جنګ جوړ کړی وی. د شپې ناوخته دی، ولاړم چې ویده شم. هسې مې د فرید لپاره په ځان دومره خواري وکړه. فرید حتی یو ځل هم راونه کتل. کم عقل فرید ځان ته څه فکر کوي؟ د داسې چلند بدله به ترې ضرور اخلم. دا ځان څه ګڼي ها؟ لاړم ویده شوم. کله چې سهار شو نو لاړم د فرید دوی کور ته. د فرید مور ناسته وه، لاړم په خوا کې کېناستم. څه به ترلاسه کړې ها؟ مکارې ښځې چې فرید زما پر ضد لمسه وي. د فرید مور ورته وویل څه لورې دا ته څه وایې؟ ما هېڅوک ستا پر ضد نه دي لمسولي. حمیرا ورته وویل ها مکارې، د دې خوږې خولې تر شا دې غټ مار پټ کړی، زه دې نه پېژنم. د فرید مور ورته وویل خبرو ته دې پام کوه، ډېره حوصله مې درته وکړه. حمیرا ورته وویل ته ما ته داسې خبرې کوې؟ ته څوک یې ها؟ هوسۍ راغله او ویې ویل حمیرا دا څنګه خبرې مور سره کوې؟ دا دې څه حال جوړ کړی په دې شین سهار کې؟ حمیرا ورته ویل تا ته یې څه ها؟ پته یې څه؟ ته ما ته راښایې چې څنګه خبرې وکړم. هوسۍ ورته وویل ګوره حمیرا، زه تا ته هېڅ نه درښایم، خو ته زما مور ته داسې خبرې کوې، زه یې نشم زغملی. حمیرا ورته وویل ښه، ته زما خبرې هم نشې زغملی چې مور ته دې کوم، دې مکارې مور ته دې. هوسۍ ورته وویل بس کړه، شرم وکړه، د مشرانو سره خلک داسې خبرې نه کوي. حمیرا ورته وویل هو کوي یې، زه یې کوم او ښه کوم. په همدې وخت کې فرید راووت او له ویرې مې اوږې ولړزېدې. ډېر غوسه ښکارېده. فرید د جنګ او چیغو په غږ له خوب نه راویښ شوم. هسې هم شپه ډېره سخته راباندې تېره شوې وه. اوس هم چیغې او غوبل وو. له کوټې نه بهر راووتم، ګورم چې حمیرا زما د مور او هوسۍ سره په جنګ ده. حمیرا زما مور ته مکاره وویل. نور مې ورته اعصاب خراب شول. ورته مې ویل څه دې وویل؟ ته یو ځل بیا ووایه. حمیرا وویل ما خو دا وار مې غږ لوړ شو. بس کړه مکاره، خو ته یې لږ هم شرم نه لرې ها؟ حمیرا وویل ما څه کړي؟ فرید ورته وویل بس کړه، ته نه شرمېږې چې نه د کوژده شوې نه د واده شوې او زما د مور او خور سره جنګ کوي. ووځه او لاړه شه خپل کور ته. حمیرا لاړه او هوسۍ په ژړا وویل خیر دی لالا، ورشه او په خوله یې کړه، که نه بل جنګ به جوړ شي. فرید ورته وویل پرېږده یې خورې چې څه کوي ودې کړي. لاړم خپلې کوټې ته. که چیرې دښمني نه جوړېده نو همدا اوس به مې پرېښې وه او بیخي مې ورسره واده نه کوه. حمیرا لاړم کور ته، غوبل مې جوړ کړ، ژړا مې پیل کړه. و خلکو د کوره وویستلم. وی نه مې واده شوی نه کوزده، داسې حال مې دی. و پلاره ورور مې راووتل، څه شوي چې داسې چیغې وهې؟ حمیرا ورته وویل زه چیغې ونه وهم نو څوک چیغې ووهي؟ فرید له کور وشړلم. الیاس چې د حمیرا ورور ورته ویل څه دې کړي وو؟ حمیرا ورته وویل څه مې هم نه دي کړي. الیاس ورته وویل پلاره دومره بې عزتي یې کړي او ته دلته ولاړ یې؟ راځه. هغوی لاړل. د لږ ساعت وروسته چیغې او غوبل جوړ شو. بیا د چیغو جنګ غوږونه مې تر غوږ شول چې فرید احمقه راووځه. چې کله وروتم
نو ګورم چې د حمیرا پلار او ورور یې دي. الیاس راغی او زه یې له ګریوانه ونیولم او ویې ویل په کوم حق د حمیرا له کوره وویستله ها؟ ولې هغې خوارکۍ څه کړي وو؟ فرید ورته وویل الیاسا په خبره ځان پوه کړه او بیا داسې لاسونه اچوه. یوسف زما تره او د حمیرا پلار راته ویې ویل په څه ځان پوه کړه محمقه؟ زموږ لور دې له کوره وشړله او بیا وایې ځان پوه کړو ها؟ فرید ورته ویل کاکا جانه خبره واوره بیا که مې مړ هم کې مړ مې کړه. یوسف راته وویل زه د ستا بې غیرته انسان په دې وخت کې مې پلار له بهر نه کور ته راغی او ویې ویل څه خبره ده ولې مو هلک له ګریوانه نیولی ها؟ الیاس ورته وویل دې بې غیرته حمیرا له کوره شړلې ده. پلار مې ورته وویل څه رښتیا وایي؟ د حمیرا پلار ورته وویل ولې موږ تا ته دروغجن ښکارو ها؟ دا زوی به دې اصلاح کړي. دا چې له کابله راغلی فکر کوم لوچک شوی دی. د دې خپله د پښتنو رواج له یاده وتلی دی. پلار مې ورته وویل صبر زما زوی داسې کار نه کوي ځکه دا زما زوی دی حتما یو دلیل لري. الیاس ورته وویل د څه دلیل؟ هسې بې دلیله یې شړلي لوچک شوی ځکه زه درته وایم. پلار مې ورته وویل ته چپ شه الیاسا. ما ته وویل فریده زویا ولې د حمیرا شړلې ها؟ زویه څه کړي وو؟ فرید ورته وویل الحمدلله پلار جانه چې یو چا له مانه پوښتنه وکړه. پلار مې راته وویل وایه بچیا. ټوله کیسه مې ورته وکړه له الف نه تر یا پورې. داسې کیسه وه ورته مې وویل چې خپل کور ته لاړه شه او بس پلار جانه. د حمیرا پلار خو له اوله به دې ویلي وو خلک به څه وایي لا یوې شپې له راغلی هلک سره جنګ شوی. فرید ورته وویل تاسو کله زما خبره اورېده؟ الیاس ورته وویل بخښنه کوه فریده. فرید ورته وویل الله دې وبخښه ملامته نه یې وروره. د حمیرا پلار وویل زویه بخښنه کوه زه به حمیرا پوهه کړم چې بیا داسې ونه کړي. دواړه راغاړې وتل او روان شول. زه هم حیرانه او خفه وم. زما راتلونکې مې ښځه داسې ده په کور کې مې زړه تنګ شو. بهر ووتلم او ولاړم د ګودر د ونو لاندې کېناستم. زما په مخ کې له دې نه چې کابل ته لاړ شم سم عادت مې و چې د فکر آرامولو لپاره به د ګودر د ونو لاندې کېناستم. سترګې به مې پټې کړې او تر څو آرامه شم او ډېر خوند به مې ترې اخیسته. هم به مې ذهن آرامه کېده او هم همداسې و. آیات څومره سخته شپه را باندې تېره شوه. هیڅ خوب مې ونه کړ. فرید مې ټوله شپه مخې مخې ته کېده. خو ولې ها؟ ولې نه پوهېدم چې په ما څه وشول. لاړم کارونه مې خلاص کړ. چای ته مې زړه نه کېده. مور او پلار ته مې ور وړ. د کور کارونه مې د زړه په زور خلاص کړل. زه به هره ورځ 10 بجې ګودر ته تلم او اوس 9 بجې وې. لاړم کوټه کې یوازې کېناستم تر څو 10 بجې شي. نن مې کور کې زړه ډېر په تنګ و. 10 بجې شولې او روانه شوم د ګودر په لور. ګودر ته ورسېدم. د منګي په ډکولو بوخته وم چې سترګې مې پورته کړې فرید و. بیا مې هغه حسن ولیده. بیا مې هغه ځواني ولیده. کاش ساعت درېدلی وای او زه همداسې فرید ته ما کتلی. بیا مې د زړه درزا ډېره شوه. بیا مې ځان لیونی که او د فرید په لیدو شوم. منګی رانه هیر و چې فرید سترګې خلاصې کړي او ما ته یې راوکتل. ورخطا شوم بې اختیاره لړزې ونیولم او په همدې وخت کې پوهه شوم چې مینه یم. هی مینه شوم. څو ځله مې وویل چې نه داسې مه کوه آیات خو فایده یې نه کوله. زه بدبخته مینه شوی وم. هغه هم په داسې انسان چې د بل په نوم دی او زه هم د بل په نوم. خدای دا څه وشول نه پوهېدم. خو فرید ته مې چې کله پام شو هغې هم ما ته کتل. لړزه مې ورو ورو زیاتېده او ورخطا کېدلم. فرید سترګې مې پټې وې چې د کوم شي د ډکېدو غږ مې تر غوږو شو. ګودر و نو خامخا به کومه نجلۍ یا ښځه وه. اوبه به یې وړلې. تر ډېره مې سترګې پټې وې. چې سترګې مې خلاصې کړې هماغه جنۍ وه چې زما خوبونه یې ورک کړي وو. نه پوهېږم خو یوازې مې غوښتل یوازې همدا جنۍ وګورم. مخکې مې یوازې د دې سترګې لیدلې وې او اوس مې د دې ټوله څهره ولیده. ډېره زیاته ښکلې وه. د دې دا ښایست زما زړه ته پرېوته. ډېره بې اندازه ښکلې وه او جالبه دا وه چې هغې هم ما ته کتل. کله به چې ما ور وکتل هغې به خپلې ښکلې سترګې بلې خوا ته وړولې او مخ به یې پټ کړ ځکه پښتنه وه او پښتنې کله مخ لوڅ پرېږدي. غوښتل مې چې ساعت ودرېږي او زه یوازې دې ته وګورم. بس په دې وخت کې مې داسې احساس وکړ چې مینه مې ورسره پیدا شوه. زما په زړه یوازینۍ جنۍ چې ښه لګېده
همدا وه. بس فکر مې کاوه چې مین شوم. په دې وخت کې ښکلې جنۍ ودرېده چې منګی جګاوه راولوېده. فکر کوم ما نظر کړه. منګی هم مات شو. د ښکلې جنۍ د اخ غږ پورته شو. ما ور منډه کړل. ګورم چې لاس یې وینې شوی. څومره جالبه ده او څومره خوندوره صحنه وه. د ګودر مستو اوبو زموږ د مینې شاهدي ورکوله. ما ته خو داسې معلومېدل چې د دواړو زړونه سره بدل شول. ما هغې ته زړه ورکړ. هغې ما ته له مینې ډکه فضا وه. د ګودر غاړه، شنې ونې، زه مجنون هغه مې لیلا، زه فرهاد هغه مې شیرینو، یا زه آدم خان او هغه مې درخانۍ. زما د لیلا لاس وینې شوی و. زما ښکلې لیلا ډېره راته جالبه وه. ما کله هم داسې احساس نه و کړی او حتی فکر مې هم نه و کړی چې زه دې هم یو ورځ په یو چا مین شم. ځکه ما ټول عمر په دې کې تیر کړی و چې همیرا دې په نوم دی، همیرا دې ناموس دی، همیرا دې عزت دی. له ماشومتوب نه مې یوازې همدا زده کړي وو. ما فکر هم نه و کړی چې په یو 2 ورځو کې دې مین شم. په هر حال له ځای نه مې پورته کړه او په یوې وچې ډبرې مې کېنوله او چې لاس ته مې وکتل زخمي شوی و او وینه ترې روانه وه. ما ورته وویل ډېر درد کوي؟ ښکلې جنۍ وویل هو درد کوي. جالبه ده زما د دې جنۍ نوم نه و یاد. کله به مې چې یادوله نو ویل به مې چې ښکلې جنۍ. په هر حال د دې لاس مې په خپل دسمال وتړه او وینه یې ودرېده. خو زما په نظر چې درد یې ورته کاوه. ورته مې ویل ښکلې جنۍ راځه. هغې راته وویل څه؟ ما ورته وویل هغه نه. ما ویل ښه شوې؟ ښکلې جنۍ وویل هو ښه یم، خو منګی مې مات شو. ما ورته ویل پروا نه کوي چې مات شو، شکر چې ستا لاس یا پښه نه ده ماته شوې. او زما خدایه دا ما څه وویل؟ ښکلې جنۍ شکر چې ویې نه اورېدل، که نه ښه صحیح به یې رټلی وم. بس د الله مهرباني وه. ښکلې جنۍ له ځایه پورته شوه. ما ورته ویل کېنه چې لږ وضعیت دې ښه شي بیا به لاړه شي. ښکلې جنۍ وویل زه ښه یم، خو سمه ده دا دومره نه وه زخمي، خو ما غوښتل چې زما په څنګ کې واوسي او زه ورته ښه ډېر وګورم. لږ وخت ووت. ورته مې ویل ستا نوم څه دی؟ ښکلې جنۍ وویل څه پرې کوې ها؟ ما ورته ویل څه نه، خو غواړم پوه شم کوم غلط مطلب ما اخله، هیله کوم. ښکلې جنۍ وویل آیات. له ځان سره مې وویل ماشاءالله د خپلې څېرې په شان ښکلی نوم، ډېر ښکلی نوم. زما نوم فرید دی، د هاشم زوی یم او د طب له پوهنځی. لا مې خبره نه وه پوره شوې چې هغې وویل پیژنم دې، د همیرا کوژدن یې او ستا پلار زما د پلار ملګری دی. ما ورته ویل ښه. ما ویل کېدای شي نه به مې پیژنې. زه ښه شو چې ما پیژنې او همیرا زما کوژدن نه ده تر اوسه. پوه شوې؟ بیا راته ونه وایه چې د همیرا کوژدن یم. آیات ورته وویل ولې؟ هغه ستا کوژدن نه ده، ټول کلی خبر دی چې هغه ستا په نوم ده. فرید ورته وویل نه، یوازې په نوم مې ده. که زما په لاس کې وای هیڅ وخت به مې ورسره واده نه کاوه. آیات ورته وویل څه وخت وروسته خو د کوژدن کېږي که نه؟ او بله دا چې ولې ستا همیرا نه ده خوښه؟ فرید ورته وویل بدبختانه هو، دا یو تریخ حقیقت دی، خو څه وکړم د پښتنو سپېره رواج دی، کومه چې د خوښه وي رسېدلی ورته نشي او همیرا ته نه پیژنې. آیات ورته وویل بس څه به وکړو؟ او آیا ستاسو کومه څوک خوښه ده؟ کله چې آیات دا پوښتنه وکړه نو یو ځل مې وویل چې ورته ووایم چې نه، خو دا یې ښه وخت و چې د زړه خبره مې ورته کړې وای. په ځان مې آیات کرسي چوف کړه، زړه نازړه وم. آیات راته وویل تا ته وایم وبښئ ډاکټر صاحب، چېرته ورک شوې؟ فرید ورته وویل چېرته نه هسې. آیات ورته وویل زما پوښتنې ځواب راکړه. مخ مې مکمل آیات ته ورواړه. ورته مې ویل نن درته هر څه وایم. آیات وویل ما ته؟ فرید ورته وویل هو تا ته، ځکه تا پورې اړه لري. آیات ورته وویل څنګه زما پورې اړه لري؟ مګر تاسو ما پیژنئ؟ فرید ورته وویل پوره تا پورې اړه لري. آیات ورته وویل ښه نو. 100 زړونه مې سره یو کړل، سترګې مې پټې کړې. ورته مې ویل له کومې ورځې مې چې لیدلې خوبونه مې ورک شوي. هغه ورځ چې ته مې ولیدل ستا مخ پټ و، ستا سترګو په ما اثر وکړ. ستا لیدو صرف ستا د سترګو په لیدو لیونی شوم. او پوهېږې ما په عمر کې هم نه دي ژړلي، خو ستا لپاره مې وژړل. په خدای چې ډېر مې وژړل. د آیات سترګې هم له اوښکو ډکې شوې او په ژړغوني غږ یې وویل ښه نو بیا؟
زما سترګې هم له اوښکو ډکې وې. سترګې مې چې پټې کړې اوښکې مې په مخ لارې جوړې کړې او په نیولي غږ مې وویل آیات زه هغه بیا مې ژړا واخیستلم. آیات راته وویل زه څه خو سم ووایه. فرید ورته وویل زه له تا سره مینه لرم آیات، در باندې مین یم، در پسې لیونی یم، د تا بغیر مړ یم، ستا په خیالونو ویده او ستا په خیالونو راویښېږم. څه وکړم نوره مې دا خبره نه شوه ایسته راولی. زه له تا سره ډېره مینه لرم آیات. آیات ته مې وکتل ډېره حیرانه وه. څه یې نه ویل، له سترګو یې اوښکې رابهېدلې. ویرېدلم چې په کوم بل چا مینه نه وي. ورته مې ویل آیات ولې څه نه وایې؟ آیات ته زما خوښه وي، خو که ته ماته غوسه هم وي ووایه، خو هیله کوم داسې چوپ مه پاتې کېږه. له درد سره مینه ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول دوهمه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لو څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.